د افریقایي وګړو د اوبو پیدا کولو دغه چاره خورا حیرانوونکې ده. دغه افریقایي خلک د افریقا په دې وچو صحراو کې د اوبو پیدا کولو لپاره له خورا عجیبې طریقې څخه کار اخلي. دوی د خټکیو یو څه زړي را اخلي، په یو غار کې یې اچوي او په یو پټ ځای کې ورته کښیني تر څو له لرې څخه دغه ځای وڅاري. په سیمه کې شته بیزوګان چې کله دغه چاره ګوري نو د کس تر تللو وروسته تر غار پورې ځان را رسوي تر څو په غار کې شته زړي واخلي او د خوړلو لپاره ترې استفاده وکړي. وږي بیزوګان چې کله غار ته د خپل لاس په داخلولو سره د خټکیو زړي پیدا کوي نو د لاس په موټ کولو سره د هغوی د را ایستلو هڅه کوي، مګر نشي کولای چې په زړو باندې خپل موټ کړی لاس له غار څخه راوباسي او ترڅنګ یې نه غواړي چې ترلاسه کړي زړي په دومره اسانۍ سره له لاسه ورکړي چې په دې سره دغه ځیرک ښکاري تر دې ځایه پورې ځان را رسوي او بیزو نیسي. د بیزو تر نیولو وروسته هغه له ځان سره وړي او په غاړه کې یې د رسۍ تر اچولو وروسته په یوه ونه پورې تړي تر څو چې ښه وږي شي. بیا ورته د خوړلو لپاره دغه د مالګې ټوټې چې په دې وچو دښتو کې خورا کم یافته دي اچوي. بیزو د مالګې دغه ټوټې په خورا شوق او لیوالتیا سره د خوندورو خوړو په ډول په مزه مزه خوري. د زیاتې مالګې تر خوړلو وروسته بیزو د ډېرې تندې احساس کوي چې په دې وخت کې باید ژر تر ژره تر اوبو پورې ځان ورسوي او خپله تنده پرې ماته کړي. په دې وخت کې ښکاري هم درک کوي چې اوس نو هغه وخت دی چې باید بیزو خوشې کړل شي. بیزو تر خوشې کېدلو وروسته په خورا بیړې سره د اوبو په طرف منډه کوي او ښکاري هم تر وروستیو شیبو پورې هغه تعقیبوي تر څو چې اوبه مومي. دا ځکه چې بیزوګان تر ډېره وخته د اوبو زیرمې او ډنډونه په خپل ذهن کې ساتي.